علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه د یو شاګرد تیر سوی علامه ابن القیم نومیږي، یو کتاب یې جوړ کړی روضة المحبین نومیږي. د روضة المحبین کې لیکلي و یو وخت کې د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه په سر باندې درد سو. ډاکټر ته چې ورغی وی ډاکټر ورته ویلي چې مطالعه به نه کوي ځکه د تا دا سردردي چې ته مطالعه کوې سردردي دې نه ختمیږي. وی شیخ الاسلام ورته ویلي ډاکټر ته ویلي چې ډاکټر طبیبه تاسې په علم طب کې داسې وایي چې د انسان دپاره یو علاج دا ده چې روح یې باید خوشحاله وي. انسان طالبانو له دوه شیانو نه جوړ ده، یو روح د انسان، یو بدن د انسان. تاسې ویلي دي چې انسان مریض سي د جوړښت یو عامل دا ده چې روح یې خوشحاله وساتل سي. نو ته اوس ماته ووایه چې د ما روح دې خوشحاله وي او که د ما روح دې خفه وي. نو ډاکټر ورته ویلي چې خوشحاله دي، یعنې چې خوشحالي نو په مطالعې خوشحالېږي. نو ته ولې ماته وایې چې مطالعه مه کوه؟ ډاکټر یې لا جواب وکړه چې لا جواب یې کړه خپله مطالعه کوله. ډېره خوندوره خبره ده. کله چې مریض وې علما د علم طب وایي چې ته مریض ولې باید د مرض دپاره د تا دا روح خوشحاله وي په دې مرض کې. که روح دې هم خفه وي مرض نور هم وده کوي، خو چې روح خوشحاله وو مرض ختمیږي. روح چې خوشحاله سو طالبانو هغه د انسان قوه واهمه مغلوبیږي. چې مغلوبه سوله طالبانو انسان همت او قوت پیدا کوي. نو چې هغه پیدا سو مرض د سړي نه وځي. نو چې مرض د سړي نه ووته ښه کېږي. نو انسانانو روحونه چې خوشحالېږي طالبانو د علماو روح چې خوشحالېږي په چا خوشحالي؟ په مطالعې باندې خوشحالېږي.